توګه او البته د یو عام افغان په توګه دا یوازې ما خپل شخصي نظر دی، په نور یې نه تحمیل. اول سوال مې کړی، دویم ته بیا راځو. مهرباني وکړئ قاري صاحب. مبین صاحب اول سوال د کړی د چې په د افغانستان د نظام په خلاف جګړه بغاوت او جنایت دی. دا خو د شخصي نظر ده. نو ته چا ویل دي اول په افغانستان کې نظام چیرته ده؟ او دوی ګوري داسې یو استدلال کوي، تاسو کدي د کابل ادارې ملایان وګورئ، دوی د کابل ادارې نظام یو مشروع نظام بولي، او څومره دلایل چې دوی تراشي هغه د نظام په خلاف بغاوت دلایل تراشي. او واقعیت دا دی چې د اسلامي نظام په خلاف یا هغه نظام چې د مسلمانانو په خاوره واکمن وي هغه په خلاف جګړه بغاوت دی. واقعیت دا دی. ولی هغه نظام چې هغه خو مشروع وي، هغه نظام نه چې هغه د انګريز د توپ او ټانګ له زور راغلی وي، هغه نظام نه چې د هغه مشر او د هغه د کابینې ټول غړي او په هغه کابینه کې خلک هغه کلمه نشي ویلی، هغه لمونځ نه پیژني. د اسلام په تیر تاریخ کې داسې نظامونه تیر شوي دي چې هغه به مشران به عیاشان وو، فحاشان به وو، شرابیان به وو، په نورو لویو جرایم او ګناهونو به مبتلا وو، خو د هغې په خلاف بغاوت نه و جایز، د هغې په خلاف وسلې راخیستل نه و جایز. خو د اسلام په تاریخ کې داسې نظام څوک نشي پیش کولی چې هغه د کافر په توره او نیزه په مسلمانانو واکمن شوی وي، د کافر په ټانګ او توپ د په مسلمانانو واکمن شوی وي او هغه د مشروع نظام وبلل شي. موږ وایو چې یو وار دا نظام تاسې مشروع کړئ. دغه خلک یو دلیل بلم لري، په ټوله نړۍ کې امریکایي قواوې استاډي دي، هلته ولې جهاد نشته، یوازې په افغانستان کې جهاد کیږي. د مونږ او د هغوی د اسلام ترمنځ توپیر ده که نه؟ په مونږ کې توپیر ده. نه، دغه استدلال هم غلط دی. یو څوک چې وایي چې د خلکو سره چې بحث کوي، دوی ته وایي چې په سعودي کې امریکایان پراته دي، په قطر کې هم پراته دي، په ډېرو هیوادونو کې پراته دي. دوی درته وایي چې دا قطر کې چې تاسې مذاکرات کوئ، دلته د امریکایانو تر ټولو ستره اډه ده. اول خو د بل هیواد نه استدلال کول جایز نه، دا شرعي صبغه نه لري چې ته به د بل هیواد د حالت نه استدلال کوي، د بل هیواد په حالت به ته قیاس کوي، دا شرعي اړخ نه لري. ته به وایي چې پلانی سړی لمونځ نه کوي، زه ځکه لمونځ نه کوم چې پلانی نه کوي، زه ځکه روژه نه نیسم چې پلانی روژه نه نیسي. دا خو شرعي استدلال نه ده. دویمه خبره دا ده چې هلته حالت فرق کوي. په نورو هیوادونو کې چې امریکایان پراته دي، امریکایان د هیواد د خلکو په کورونو چاپې نه وهي، هلته زندانونه نه لري، هلته خلک نه وژني، هلته خلک نه نیسي. دویم سوال ته دویم سوال ګورئ دا دی. دویم سوال دا اول سوال زه مکمل کم. مهرباني. دا اول سوال دی زه مکمل کم. دی وایي دا دویم سوالم اول سوال دی وایي چې دا حکومت باندې دا واجب ده، د حکومت په خلاف جایز نه ده. یعنی ټول حاصل دا ده چې دا په هغه وخت کې دا سوال کېدلی شي چې کله دا نظام مشروع نظام شي. دا نظام کله مشروع نظام ده؟ دا نظام د انګریز په ټانګ او توپ واکمن شوی ده، د کافر په ټانګ او توپ واکمن شوی نظام ده. دا نظام مشروع نظام نه ده. مهرباني وکړئ. قاری صاحب محترم، سوال کوونکی سوال کوي، د افغانستان نظام ده، تاسو ډله یاستئ، نظام که بواح کفر ونه کړي، د ډلو خروج بغاوت دی، او شرعاً د ډلو جهاد نه دی، فساد دی. زه وایم چې د افغانستان، ته وایې چې د افغانستان نظام ده، زه وایم چې د افغانستان نظام نه ده. کوم نظام یادوي؟ بغاوت خو د مشروع نظام په خلاف جایز ده، ناجایز ده. بغاوت خو د یو مشروع نظام په خلاف ناجایز ده. دا نظام خو مشروع نظام نه ده، دا نظام خو د کافر لوري جوړ شوی نظام ده. آیا په دې کې د چا شک شته؟ که یو څوک د دې نه منکرېږي، هغه خو به د دې نه منکرېږي چې دا ورځ اوس شپه نه ده، ورځ ده. یو څوک به د لمر او د سپوږمۍ نه منکرېږي، هغې سره خو دلیل ویلو ته ضرورت نشته. که د دې نه څوک منکرېږي چې دغه واکمن نظام انګریزانو نه ده دلته واکمن کړی، د انګریزانو په مټو نه ده واکمن، د انګریزانو په زور نه ده واکمن، نو دا بیا د لمر او د سپوږمۍ نه منکرېدلی شي، دا د شپې او د ورځې نه منکرېدلی شي. دا نظام چې اوس واکمن ده، دا د انګریزانو د کافرو واکمن شوی نظام ده.
کافرو په دې مسلمانانو مسلط کړی نظام ده. واکمنان هغه څوک دي چې هغه دوه تابعیته دي، هغه اسلام ته متعهد نه دي. او دغه نظام چې دا د همدغه انګریزانو په مټو ولاړ ده. که دغه انګریزان نن هم نه وي دا نظام 15 ورځې پایښت هم نشي کولی. ټولې دنیا ته هم واضحه ده، ټولو افغانانو ته هم واضحه ده. نو ته څنګه دا نظام بولې؟ بغاوت خو د هغه نظام په خلاف ناجایز ده چې هغه مشروع نظام وي، یا اقلا داسې نظام خو نه وي چې هغه کافر د مسلمانانو لپاره ټاکلی وي، کافر په مسلمانانو واکمن کړی وي. داسې نظام خو نه وي. او په تیر تاریخ د اسلام کې داسې نظامونه تیر شوي دي چې هغه به شاهي نظامونه و، موروثي نظامونه به و، یا به د نظام مشر شرابي و، زانی به و، کبابي به و، یا به په نورو ګناهونو اخته و. علما به شهیدانول. حجاج ابن یوسف په زرګونه علما شهیدان کړي دي، ولې په خلاف چا وسله نه راخیسته. خو حجاج ابن یوسف رومیانو لخوا نه و واکمن شوی. حجاج ابن یوسف د بل کافر له لوري په مسلمانانو نه و واکمن شوی، او نه د مسلمانانو د کورونو جاسوسي کافرو ته کوله. دا په اسلام په تاریخ کې اصلا شتون نه لري. دا د اسلام په تاریخ کې تاسو وګورئ، ما په دې اړه مفصل بحثونه په خوام کړی دي او د دې لپاره مې 12 دلایل پیش کړی دي. اگر چې احناف په نسبت باندې دا خلک کافر نه دي، خو د ائمه ثلاثه په نسبت باندې دې ته کافر ویل کیږي. او د اسلام په تیر تاریخ کې د خلکو ته د کفر نسبت شوی، د کافر بلل شوی دي. تاسو د اسلام تاریخ وګورئ، د اسلام په تاریخ کې دوی په تیر تاریخ کې دوی کافر بلل شوی دي. چا چې داسې عمل کړی دی چې کافر د مسلمان خاورې ته راوستی ده، او کافر ته د مسلمان د کور جاسوسي کړې ده. تاسو د اسلام په تیر تاریخ کې وګورئ. موږ د دې لپاره 12 مثالونه لرو، او ما په دې اړه یو مفصله لیکنه کړې ده. ما په تیر کې هم په دې اړه بحثونه کړي دي. داسې ډېر مثالونه موجود دي. زه به تاسو ته یو څو لنډ ووایم. مثلا په 200 لومړي هجري کال کې بابک الخرمی په نوم یو سړی و، هغه د کافرانو په مرسته د مسلمانانو په خاوره برید وکړو. امام احمد رحمت الله علیه د هغې د ارتداد فتوا ورکړه. الفروع وتصحيح الفروع جلد اول صفحه 115. همداسې په 480 هجري کال کې معتمد ابن عباد چې دا د اشبیلیه حاکم و، هغې افرنجیون روستل. د افرنجیونو په مرسته د مسلمانانو په خاوره برید وکړو. دغه سړي په خلاف علماء د کفر فتوا ورکړه. الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى جلد 2 صفحه 15. دغه په 661 هجری کې ملک ظاهر او ملک مغیث عمر ابن العادل د شام د قبضه کولو د پوره د هولاکو مرسته وکړه. هولاکو چې هغه د کافر و، هغه مرسته وکړه. علامه ابن خلکان او نور علماء د غوی د کفر فتوا ورکړه. البدايه والنهايه جلد 8 صفحه 448. دغه نور ډیر مثالونه موږ لرو. د اسلام په تاریخ کې د خلکو باندې د کفر فتوا ورکړل شوې ده. اگر چې احناف په دې کې احتیاط کوي، د غلامانو ته موږ کافران نه وایو. دا د دې وجه نه چې احناف د کفر په تکفیر کې احتیاط کوي، د کفر په فتوا کې احتیاط کوي. کني د اسلام په تاریخ کې هغه څوک چې کافر دي مسلمان خاورې ته راوستی نه، د کافر د مټو په زور واکمن شو، د کافر نه مرسته غوښتي د مسلمان په جنگ کې، هغه ته کافر ویل شوی دی، هغه کافر بلل شوی ده. دا کوم مثالونه چې دوی پیش کوي. ما تاسو ته حجاج ابن یوسف مثال پیش کړو. حجاج ابن یوسف چې هغه یو ظالم بادشاه د اسلام په تاریخ کې تیر شوی ده، په زرګونه علماء کرام تر رسولي دي، خو سره د دې نه د هغې په خلاف وسله راخیستل نه و جایز، ځکه حجاج ابن یوسف کوم کافر په واک نه و کېنولی، هغې سره د کوم کافر هیواد فوزونه نه و ورسره، د خپل هیواد د کورونو او کلیو جاسوسي کوم کافر ته نه کوله. کافران د بل ملک نه و راوستي چې هلته د خپلو مسلمانانو په کورونو چاپې والي یا د مسلمانانو په خلاف د هغوی نه مرسته غوښته. داسې نه و کړي. دا خلک د اسلام د تاریخ نه خبره دي. دغه دلایل چې دوی تراشي، دغه دلایل چې دوی وایي، دا په هغه صورت دپاره دي چې هغه صورت کې یو نظام مشروع وي، د کافر په مټو نه وي انتخاب شوی، د کافر په مټو نه وي ټاکل شوی. مبین صاحب مهرباني وکړه بل سوال ته راشه. قاري صاحب سوالونه نور هم سختېږي. دریم سوال دا د شریعت بحث دی چې د غایې لپاره به حرامه وسیله نه کاروي. طالبان دلته په داسې حال کې
هم جګړه روانه ساتلې چې مقابل طرف د اوربند او سولې وزیر ورته غوړولي، طالبانو 20 کاله حرام کار کړی دی. شریعت لپاره د شریعت بحث دی، یعنی شریعت د نفاذ بحث دی. د شریعت لپاره د غایې لپاره به حرام وسیله نه کاروي. صحیح ده. دلته صغرا او کبرا که چیرته سره وتړو اصلا خو د دعوه صحیح نه ده. دلته موږ بحث د شریعت د نفاذ نه ده. ما مخکې وویل کله چې نظام مشروع شي، نظام د کافر په مټو زور نه کوي، نظام د کافرو له لوري نه وي ټاکل شوی، په هغه صورت کې بیا یوازې د شریعت د نفاذ لپاره وسله پورته کول نه دی جایز. لکه موږ تاسې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې وینو، په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د احناف علماو د فتوا دا ده چې د هغه نظام په خلاف د دې وجې نه وسله پورته کول نه دی جایز چې هلته فحاشي کېږي، هلته د زنا مرکزونه دي، هلته شراب څښل کېږي، هلته بله ګمراهي کېږي. د دې په خاطر، د زنا په خاطر، د شرابو په خاطر، د عیاشۍ په خاطر، د سود په خاطر، د قمار په خاطر، د حرامو په خاطر یا د نورو جرایمو په خاطر چې یو نظام کوي، د هغې په خاطر وسله راپورته کول نه دی جایز. هغه نظام چې مشروع خو وي که نه، دا سوال بیا په مخکینی سوال بنا ده، هغه نظام چې د کافر له لوري واکمن شوی وي، کافر تا ته ټاکلی وي، جان کیری تا ته ټاکلی وي، مایک پیمپیو خلیلزاد تا ته ټاکلی وي، د سکاټ میلر په فوزونو زور کوي، هغه نظام په هغې نظامونو قیاسول نه دی جایز. دلته جنگ یوازې د شریعت دپاره نه ده. دا سوال په هغه ځای کې صحیح و چې که چېرته دا نظام یو وارې مشروع وه، موږ وسله د دې دپاره راخیستې وه چې دلته موږ شریعت نافظوو، هغه صورت کې دا سوال صحیح و، هغه صورت کې د سوال ځواب ویل صحیح و. دلته ستونزه اصلا په نظام کې ده چې دا نظام د کافرو له لوري دلته ټاکل شوی ده، دا د امریکا په ټانګ او توپ ټاکل شوی ده. مهرباني وکړئ مبین صاحب مخکې دی. قدرمن چې ملګرو لایو خپرونه سره شیر کوي. څلورم سوال د طالب په خلا کې هم زرګونه کسان شهیدان کړي. امارت باید د متضررینو کورنیو او ورثاو ته دیت ورکړي چې نشا دغه بحث راپورته کړی لا نه دی، سره له دې چې د طالبانو لخوا هیڅ قتل په قتل خطا کې نه راځي، مطلق عمدي قتل نه دی. مبین صاحب دلته اصلا دا بحث د هغه صورت ده چې کله د افغانستان جنگ او دا یو د مسلمانانو په منځ کې جګړه شي، کله چې دا جګړه د مسلمانانو په منځ کې جګړه شي، نو په هغه صورت کې څومره قتلونه چې شوي دي د خطا قتلونه، په هغه صورت کې دیت لازم ده، یا بې ګناه چې څوک قصدي وژل شوي دي په هغه صورت کې قصاص لازم ده. ولې که چېرته د افغانستان دا جنگ جهاد شي چې موږ د جهاد د ثابتولو دپاره قوي دلایل لرو، قطعي دلالت، قطعي ثبوت دلایل موږ لرو د دپاره، بیا په هغه صورت کې چې جهاد شي، د جهاد په صورت کې چې کله هم بې ګناه انسانان ووژل شي، د هغې د وجې نه جهاد نه باطلیږي. دا بحث موږ پخوا هم کړی ده. خالد ابن ولید رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې غزا ته ولېږلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د غزا ته ولېږلو، هلته هغه خلک تسلیم شول، هغې نه وروسته خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه قتل کړل. بل ځای کې یو بل صحابي ده، هغه یو کافر را ایثار کړو، چې کله ایثار کړو نو هغې کلمه وویله، د کلمې د ویلو نه وروسته دی بیا پرې راتاو شو، بیا یې هغه ووژلو. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا قصه بیان کړه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ته وفرمیل چې هلا شققت قلبه، تو ولې د زړه نه څیرلو؟ پیغمبر علیه السلام درته وویل چې ماذا تفعل بلا اله الا الله، ته به د لا اله الا الله کلمې سره څه کوې؟ دا هغه چې کوم وزر د هغه بیان کړو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي ته یا خالد ابن ولید رضی الله عنه ته داسې نه وویل چې ستا جهاد باطل ده، ستا هغه جهاد نه و. نه، د بې ګناه خلکو په جهاد کې وژل ناروا دي، خو دا په دې معنا نه ده چې هغه جهاد باطل ده، هغه جهاد نه ده. اوس هم که په دې جهاد کې څوک وژل کېږي، دا بیا اوږد جلا بحث ده. په دې اړه زما په درسونو کې هم هغه کوم درسونه چې ما دي په دې کې ما په مفصل ډول دا احکام بیان کړي دي
چې په دې هغه قتلونه چې د طالبان څوک بې ګناه سړی ووژل شي دا څو ډولونه دي په کوم ډول کې دیت لازم ده داسې ډولونه دي چې په هغه کې نه قصاص شته نه دیت شته یو شی هم نشته د موږ فقهاو لیکلي دي چې که چېرته کفار د کفارو ملګري دا د مسلمانانو په اطفالو سره تطرس وکړي د مسلمانانو ماشومان راواخلي د ډال په توګه ځان ته ونیسي مخته په دې خاطر چې مجاهدین دوی ونولي موږ فقهاو لیکلي دي چې په حال د تطرس باطفال المسلمین کې مسلمانانو مجاهدینو دپاره هغه خپلو اطفالو وژل جایز دي هغه د مسلمانانو ماشومانو وژل ورته جایز دي خو نیت به یې کافر وي نیت به هغه ماشومان نه وي دا خلک د دین نه ناخبره دي په دین کې یو څو جملې زده کړي مهرباني وکړئ قاري صاحب پنځم سوال ده تاسو د مکې د امام په شمول د اسلامي لړۍ د مطلق اکثریت د مراجعو د فتوا سپکاوی کړه او نه یې منئ سره له دې چې تکفیر خطرناکه مسله ده مګر چې یوه ډله د ټولې اسلامي لړۍ د شرعي موقف په ضد خپله جګړه حلاله بولي څه ورسره تکفیر خو خطرناکه مسله ده موږ خو د کابل ادارې په هیڅ چارواکي د کفر حکم نه ده کړی اسلامي امارت په رسمي ادرسونو کې یا په غیر رسمي په هیڅ ځای کې به تاسې پیدا نه کړئ چې اسلامي امارت دوی ته د کفر خطاب کړی وي کافر خطاب دوی ته موږ نه کوو دا یوه مسله دویمه خبره د مکې امام یا د مدینې منورې امام د حرمینو د ټولې دنیا خلک که راپورته شي راووځي موږ په دې اړه پخوا مفصل بحثونه کړي دي د فتوا د اصول دا دي چې فتوا چې ته د یو شي په اړه فتوا ورکوي د فتوا دپاره به مراجع او مصادر لیکې د قرآن سنت د څلور مصادر چې کوم د شریعت دي مراجع دي هغه به لیکې قرآن آیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د اجماع او قیاس د دې نه به ته دلایل راوړي دغه فتواوې چې دوی ورکوي دا خو د نیکولسن او د سکاټ میلر مذهبي فشار و را دې وړي په کومه فتوا کې خو د دلیل هم راوړي که نه چې دغه جهاد که د هر څوک وایي خو دلیل دې راوړي چې د دې آیات د دې حدیث د دې فقهاو د دې نص د وجې نه دا جهاد باطل ده او تاسې په خپله وینئ چې د امریکایانو ملګرو په دې خاطر چې په طالبانو مذهبي فشار راوړي په خپله په خوله دوی وایي چې موږ په طالبانو مذهبي فشار راوړو مذهبي فشار خو دې ته ویل کېږي چې په دا اسلامي هیوادونو کې سیاسي او دولتي ملایان دا د دربار ملایان چې دي دا راجمع کړي او دې نه یو فتوا واخلي خو موږ په فقه کې د فتوا دپاره خپل اصول و شرایط دي په فتوا کې باید مراجع ولیکل شي چې ته د کومې مرجع نه فتوا ورکوي د فتوا دپاره بنسټ څه ده مهرباني قاری صاحب محترم شپږم سوال د طالبانو په افغانستان کې د جرم فحشا او تیري لپاره چاپیریال مساعد کړی دلته د هر جرم او ګناه طالبانو د شریعت د احکامو صلاحیت غږ نه اوس تا غږ شته قاری صاحب د ما غږ شته بله قاری صاحب غږ دې شته د ما غږ شته قاری صاحب قاری صاحب شپږم سوال د طالبان په افغانستان کې د جرم فحشا او تیري لپاره چاپیریال مساعد کړی دلته د هر جرم او ګناه د دوی په اړه ده شرعاً هم څوک چاره مساعده کړي د ګناه فایل د ګناه تر دوامه په هغوی پسې ورځي سوال دی واخسته قاری صاحب قاری صاحب محترم قاری صاحب د مونږ غږ شته قاری صاحب محترم د مونږ غږ نه وي زما غږ شته سوالي ځانګړی لایف جوړ کړو بل څه باندې پکې
چې سوال درنه کوو ته جوابونه ورکړې نو انشاءالله د ټولو دغه سوال جواب هم ورته پیدا کړي. زما غږ شته مبین صاحب؟ اوس شته ماته د ما شته ته د مونږ غږ نه لرې قاري صاحب، زه دې قطع کوم بیا چې راشي، ځکه چې د مونږ غږ نه وي در سره نو مشکله چې بیا اوسي. ملګرو دغسې به انشاءالله ښه راځي چې ما او قاري صاحب راشو، بل څوک نه وي دنه سوال وکړو او په دغه باره کې دی وضاحت ورکړي. صحیح ده؟ قاري صاحب بیا راغی. السلام علیکم قاري صاحب محترم. وعلیکم السلام مبین صاحب، اوس مې اواز صحیح ده؟ اوس د اواز صحیح ده. ځینې ملګري ما قطع کړل ځکه تا د انټرنیټ مشکل ده. شپږم سوال به زه تا نه وکړم که د ما غږ لرې؟ ستاسو غږ ما واورېدو. شپږم سوال چې د مبین صاحب دا خو اسې دعوا ده، نو چرندیات د دې ته چرندیات وایي، سفسطه ده، دا اصلا په ځواب نه ارزي. مخکې ځه. ښه، اووم سوال دا د طالبان د شریعت احکامو صلاحیت له خدای سطحي امارتي کچې ته راښکته کړی. یو کال د 400 کرل روا کړي، بل کال ناروا. یو ځل حکومت له نړۍ سره په سیاسي او ستراتیژیکو اړیکو مباح الدم بولي، بله ورځ په خپله کوي. اول خو دا د چرسو بحث چې دا روا او ناروا اسلامي امارت چې کله منع کړي دي داسې نه دی ویلي چې ناروا دي، او چې کله بیا اجازه ورکړي دی بیا داسې نه دی ویلي چې روا دي. دا جلا بحث د اسلامي امارت بند کړي دي او یا یې نه دي بند کړي، خلاص کړي دي. د جواز او عدم جواز مسله ځان ته ده، او بل د استراتیژیکو اړیکو خبره ده. ګوره یو استراتیژیک اړیکې دي، یو د کفارو سره د افغان په کور د چاپې وهلو تړون ده. دا فرق لري. اسلامي هیواد یو اسلامي خاوره د نړۍ سره د اړیکو حق لري چې د نورې نړۍ سره اړیکې وساتي، سفارتي تعلقات وساتي. ولې دا حق نه لري چې په خپل هیواد کې د کافر سره تړون وکوي، هغه د خپل په هیواد کې د مسلمانانو په کورونو چاپې وهي، بمبارونه دي کوي، قضایي مسؤلیت دی لري. لطفا دلته فرق وکوي. د کابل اداره د نړیوالو سره تړون لري، د افغانانو په کورونو د چاپو وهلو تړون، د شپنیو چاپو تړون، د بمبارونو تړون، د اشغالګرو د قضایي مسؤلیت تړون. اسلامي امارت چې د نورې نړۍ سره تړون یا روابط لري، هغه په متقابل احترام ولاړ روابط دي، هغه د غلام او د بادار اړیکې نه دي. اسلامي امارت اوسه پورې د کوم کافر سره داسې تړون نه ده کړی چې ته به د افغان په کور چاپه وهې، ته به دلته بمبار کوې، ته به دلته شپني عملیات کوې، ته به دلته ملیشو روزي، هغه به افغانان وژني. دا فرق لري. مهرباني وکړئ. قاري صاحب محترم، اتم سوال د طالب امریکا ته زور د افغانانو په وژلو ثابتوي. تیر کال 3,000 بریدونه ټول افغانانو کوي. پرون یو امریکایي هم نه دی وژلی، ولسې د سر درواغ وایي، اوس یې د دین په سم دلیل باندې خرڅلاو ته یې ښایي لپاره یې د افغانانو بهوي. مبین صاحب دا هم دعوه ده. نو د پمپیو خبرې په باره کې خو ما مخکې وویل چې پمپیو خبرو ته ضرورت نشته، خپل اشرف غني وایي. نن پرون هم په مرکه کې ویل چې زه د امریکا د امنیت په لومړۍ کرښه کې یم. نو د امریکا د امنیت په لومړۍ کرښه کې په خپله خوله وایي. مخکې د امریکا د امنیت دپاره امریکایان وژل کېدل، اوس د امریکا د امنیت دپاره افغانان وژل کېږي. مسؤلیت ستا په غاړه ده، دا خو د ما په غاړه نه ده. زما هدف واضح ده، د اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې د اشغالګرو وتل او د اشغالګرو راوړل شوی سیټاپ د منځه وړل، دا دوه زما هدفونه دي. امریکایانو 14 کاله د دې دپاره جنګ وکولو، د امریکایانو په مقابل کې لګیا وو. امریکایان تاسو را مخته کړئ، تاسې د دې کار لپاره وګمارلې. په خپله خوله وایئ چې موږ د واشنګټن او د نیویارک امنیت ساتو، د موږ له برکته نړۍ محفوظه ده، د موږ له برکته نیویارک او واشنګټن محفوظ ده. دا خو تاسې دپاره شرم ده. په خپله خوله وایئ. دې پیغور موږ ته ولې راکوئ؟ دا خو تاسې ته پیغور ده، تاسې ته شرم ده چې په تېر یوه کال کې یو امریکایي نه ده وژل شوی او په زرګونه افغانان وژل شوي دي. او په ډېر افتخار بیا وایئ، هم په نړیوالو مرکو کې هم وایئ، کنفرانسونو کې هم وایئ چې موږ د امریکا د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو. دا خو تاسې د خپل نقصان ده، موږ باندې مه راتپئ. مهرباني. نه هم
نهمه پوښتنه ځینې وکړئ چې کله غایه ترلاسه شي بیا خو وسیله ساقطېږي. تاسو ویل افغاني عسکر ځکه ولو چې امریکایان رانه ساتي، اوس چې امریکایان خوندي دي د عسکرو قتل، نو اوس یې جواز له کومه کوئ؟ جواز یې له کومه شو؟ مبین صاحب غایه نه ده ترلاسه شوې، دا هم د داسې چټي دعوه ده. غایه نه ده ترلاسه شوې، امریکایان د دې ځای نه دي وتلي او د امریکایانو سیټ اپ له منځه نه ده تللی. تا ته چا ویلي دي چې د افغانانو وژل ذاتي نه دي؟ د یو افغان ملحد وژل ذاتي دي. د یو افغان ملحد او د یو امریکایي په منځ کې هیڅ فرق نشته. دا ته چا ویلي دي؟ دوی دا خبره کوي چې طالبان وایي چې موږ د افغان عسکر په دې خاطر وژنو چې د امریکایانو سره ولاړ دي. دا د وژلو یو علت نه، خو ټول علتونه په همدې یوه کې منحصر نه دي. ټول علتونه همدا نه دي. دلته افغان عسکر ځکه وژل کېږي چې د انګریزان د افغان کور ته اړوي، تر اوسه پورې دا کار دوام لري. دلته د افغان عسکر په دې خاطر وژل کېږي چې د هغه سیټاپ ساتنه کوي چې انګریزانو دلته واکمن کړی ده، د هغه نظام ساتنه کوي چې انګریزانو دلته واکمن کړی ده. انګریز په مخکې به انګریز په چاپه کې 100 کسان در سره وو، نن 2 انګریزان در سره دي. دا حکم نه بدلوي. شریعت حکم په 1 او په 100 نه بدلیږي. د شریعت حکم اماغه حکم د چې کوم مخکې وو. مهرباني. لسم سوال، په ټوله اسلامي نړۍ وګرځئ چې آیا د شریعت د نفاذ لپاره جګړه روا ده؟ نه ده. طالبانو تو وایي شرعي منطق څه دی؟ دلته خو د تقنیني تشریح پر سر بحث ممکن دی. کله چې مفاهمه وي محاربت څنګه جایزه شي؟ دا خو بیا هم مخکې ما تشریح کړه چې د شریعت د نفاذ لپاره جګړه نه ده روا، خو دلته خو یوازې د شریعت د نفاذ مسله نه ده کنه. موږ مخکې وویل دا سوال هغه وخت کېدلی شي چې کله دلته داسې یو نظام وي چې هغه د مایک پمپیو، د جان کیري او د انګریز په توپ او ټانګ نه وي واکمن. دا هغه نظام په باره کې دی چې هغه د ملت د هیواد خپل نظام وي. هغه وخت کې بیا د یوازې د شریعت د نفاذ لپاره جنگ نه دروا. تاسو ته زه قسم درکوم، تاسو په قسم وایئ چې که د انګریزانو توپ او ټانګ نه وي دا خلک به په افغانانو واکمني وکوي؟ آیا په دوی کې دومره وړتیا شته چې دوی د کابل ښار امنیت یوازې وساتي؟ د زرګونو خارجي سرتیرو سره ته د کابل امنیت نشي ساتلی، ځکه ته د دې هیواد نه یې، ته د دې خاورې نه یې، ته د پردي ځای نه په پردي ټانګ او توپ راغلی دلته په ملت واکمن شوی. صحیح ده؟ د شریعت د نفاذ لپاره جګړه نه دروا، خو دا جګړه یوازې د شریعت د نفاذ لپاره نه ده، دا د هغې سیټاپ د منځه وړلو لپاره ده چې انګریز واکمن کړی ده، جان کیري، مایک پمپیو واکمن کړي دي. مهرباني. قاري صاحب، 11 سوال، طالبان په جګړه تکبر کوي، کبرجان مجاهد پړ مخې دوزخ ته لویږي، دوی ته له ځانه پرته سړی مسلمان نه ښکاري او له ځانه سوای هر څوک ټارګټ دي. یوه مقوله یې جوړه کړې ده چې که مسلمان وي جنت ته به لاړ شي، که کافر وي دوزخ ته. دا د الهي صلاحیت په کوم ځای ده؟ مبین صاحب داغه هم چرندیات دي، دې ته چرندیات وایي. په جګړه کې تکبر کول، په جهاد کې تکبر کول جایز دي. د اسلام تاریخ وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت وګورئ. مجاهد د پاره د جنگ په میدان کې تکبر کول جایز دي. د مجاهد د پاره د جنگ په میدان کې غرور جایز ده. تاسو تاریخ وګورئ، اسلام وګورئ، شریعت وګورئ. دا بیچارهګان د شریعت نه خبره دي. دوی وایي چې کدا د پټي او د پولي جنگ ده، د پولي او پټي په جنگ کې بیا تکبر نه ده جایز. رښتیا خبره ده. یا که په غره دعوه وي، په غره جنگ وي، یا په منځکه جنگ وي، یا په پول او پټي جنگ وي، په هغه جنگ کې بیا تکبر نه ده. ستا خبره صحیح ده، خو دا جنگ د پولي او پټي نه ده، دا جهاد ده. په جهاد کې تکبر کول، غرور کول، په دشمن باندې عمل. غاګ منشته قاری صاحب. قاری صاحب دما غاګ شته؟ او مبین صاحب مخکې ځئ. ښه قاری صاحب، 12 سوال ده. که ستاسې داعیه د اسلامي خلافت او نظام وي
نو هغه خو بیا نړیوال دي. تاسو ولې له امریکایانو سره د نړیوال جهاد د درولو دایمي معاهده لاسلیک کړه؟ د اسلامي نظام قیام ته جګړه ولې یوازې د احمدشاه بابا او غازي امان الله خان په وطن کې کیږي؟ په لاهور کې له هیرا رانیولې تر کرسمسه هر څه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ګیلان ماشومان په بوشکا الوزي، مسجد زرار دی، سړک کافر دی، کلینیک ملحد دی او داسې نور. دا هم چرندیات دي. دا بیچارهګۍ خبر نه د اسلام نه ده خبر دی، اسلام مطالعه نه لري. اسلامي خلافت، اسلامي امارت یا هغه نظامونه چې هغه ساحوي بڼه لري، د یوې مشخصې ساحې اقلیم دپاره وي. اسلامي امارت دی اقلیم دپاره ده چې هغه افغانستان ده. په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي. اسلامي امارت نړیوال اجنډا نه لري. له اولې ورځې تر نن ورځې پورې به د اسلامي امارت په هیڅ ځای کې رسمي ادرسونه تاسې وګورئ، تاسې به ثابته نه کوي. اسلامي امارت په 1994 کې قیام کړی ده. د 1994 نه تر نن ورځې پورې 24 کاله کېږي، 6 کاله. د 26 کلونو کې څوک نشي ثابتولی چې د اسلامي امارت له ادرس لیکل شوی وي یا ویل شوي چې موږ په ټوله نړۍ کې اسلامي نظام غواړو، موږ په ټوله نړۍ واکمني غواړو. د اسلامي امارت